ماښام په پښتو خبرونو کې پر عبدالله د عطا لفظي برید د بلخ والي عطا محمد نور د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر معاملو تورنوي. په دې اړه د اجرایي ریاست غبرګون څه دی؟ د شمالي کوریا د راکابو کولو لپاره د امریکا هڅې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جاپان، سویلي کوریا او چین ته ځي څو د شمالي کوریا د پارونکو اقداماتو پر وړاندې نوې لارې چارې ولټوي. او د ښځو په مټ د ښځو پیاوړتیا د کابل د ښځو بڼ ته مو بیایو. دلته میرمنې لاس په لاس د خپلې بسیاینې لپاره کار کوي. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ماښام په خیر. زه احمد شکیب دوست یم. روانه نیم ساعته پښتو خبري خپرونه مو آنلاین هم خپریږي. که وخت در سره وینو ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په تیمني سیمه کې چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د دې چاودنې له امله د یوې ښځې په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. تازه چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې تیره چهارشنبه هم د سردار محمد داود خان په روغتون برید شوی دی. د تایمني په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلخ والي عطا محمد نور ویلي چې د جمعیت ګوند او جمهور رئیس غني ترمنځ د مذاکراتو پایلې تر یوې اونۍ پورې اعلانېږي. نور چې نن یې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملو په لټه کې دی. هغه ډاډ ورکړ چې د خپلو پلویانو له حقونو څخه دفاع کوي. او موږ به په جبران کې د خپل توان برابر مبارزه وکړو او ستاسو د حقونو د ترلاسه کولو او ستاسو د برخلیک ټاکلو لپاره د عملی اقدام په نیت په راتلونکو انتخاباتي مبارزو کې به زه په دې خطرناکو او سرنوشت جوړونکو لوبو کې میدان ته ووځم. د بلخ والي له دې امله له خپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایي رئیس نه ملاتړ کړی و. ورزو هلمند ته. هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او په زندان کې بندي 22 زندانیان خوشي کړي دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قماندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي امریکا غاک ته وویل چې خوشي شوي بندیان اوس د ملي پوځ په مرکز کې دي او وروسته به له خپلو کورنیو سره یوځای شي. چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له بند څخه په خوشي شویو بندیانو کې زیات شمېر ملکي وګړي دي، خو امنیتي او حکومتي مامورین هم پکې شته. وسلوالو طالبانو د زندان د ماتولو ادعا په کلکه رد کړې ده او ویلي دي چې افغان ځواکونو د دوی پر زندان نه بلکې د نشه یي توکو د روږدو د درملنې په مرکز برید کړی دی. هخوا په پام کې ده چې د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر په یو 3 ورځني سفر له روسیې څخه لیدنه وکړي. اتمر په داسې حال کې له خپل روسي سیال او د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې په موخه ماسکو ته ځي چې په دې وروستیو کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ له امله په کور دننه او بهر نیوکې زیاتې شوي دي. د اتمر د سفر په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس راسره د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ له کابل سټوډیو څخه واصل دی. غورزنګ صاحب سلامونه او نیکې هیلې. په دې وروستیو کې د کابل او مسکو ترمنځ راشه درشه ډېره شوې ده. په تېرو میاشتو کې افغان پلاو څو ځلې مسکو ته لاړل. افغان حکومت له مسکو څخه څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو هماغسې چې معلومه ده روسیه د افغانستان یو مهم منطقوي متحد هیواد دی او د افغانستان کې د نوې سیاسي پروسې له شروع کېدو سره د دوی نقش په همیشه توګه مثبت و. له دغه جهته د افغانستان دولت د دغه مثبت نقش د تداوم غوښتونکی دی. هماغسې چې معلومه ده روسیه د افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم سره په مشترکه مبارزه او د غرض د نشه یي توکو سره
د نشهیي توکو د کښت، قاچاق او تولید د له منځه وړلو په برخه کې د مشترکو هماهنګیو او همغږیو په برخه کې یو مهم منطقي متحد دی. دغه جهته د افغانستان دولت د دوی همکاري د دې ټولو منفي پدیدو په له منځه وړلو کې مهمه بولي. ډېره زیاته مننه. دغه سفر چې انجامېږي د ملي امنیت په خیر اوسئ. تاسې د روسیې له مثبت نقش څخه یادونه وکړه. اوس معلومه شوې ده چې روسیې له طالبانو سره مستقیمې اړیکې لري. په کابل کې د روسیې د سفارت اعلامیه ښیي چې روسیه د خپلو اتباعو د خوندیتوب لپاره طالبانو سره تماس لري. روسیه اتباع له کومو خطرونو سره مخامخ دي چې مسکو د افغان حکومت پر ځای طالبانو ته مخه کړې ده؟ د افغانستان دولت د روسیې له دې موقف نه چې وایي اول د دوی تماس د طالبانو سره د دوی د رسمیت پیژندلو په معنا یا د دوی کړنو ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه د استقبال کوي. زموږ باور او اعتقاد دا دی چې که چیرې زموږ د منطقي متحدین د طالبانو سره ارتباط لري چې روسیې منلي ده چې لري د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وکاروي، هغه څه چې د دوی په وروستۍ اعلامیه کې تاسو اشاره ورته وکړه هم راغلي دي. نو ځینې نیوکه کوي چې روسیه له طالبانو سره استخباراتي معلومات شریکوي، د داعش ډلې د له منځه وړلو او د خپلو ګټو لپاره ورته وسلې ورکوي. د افغانستان دولت په دې باور لري چې د داعش او طالب تروریستي ډلو په منځ کې هیڅ نوع تفاوت نشته. دوی هماغه منابع او هماغه مراکز کاروي چې داعش ډله البته هماغه مراکز کاروي چې طالبانو کارول او د هغو څخه د افغانستان د خلکو دولت په ضد استفاده کوله. د دوی ترمنځ تفاوت نشته د تروریستي دید له لحاظه او د تروریستي کړنو د لحاظه، او له همدغه خاطره مهمه بولي چې زموږ د منطقې مهم شریکان د دې شومي پدیدې د له منځه وړلو د دې شومي تروریستي پدیدې د له منځه وړلو په برخه کې د افغانستان له دولت او د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د دې سفر یو مهم هدف او د دې سفر د بحثونو یو مهم محور هم دغه دی، یعنی نظامی تخنیکی همکاري. په دې کې به په جزئیاتو بحث کیږي چې د کومې کچې همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ضرور دي چې هم د طالب او هم د داعش او هم د نورو تروریستي ډلو سره مقابله وکړي. که تاسې وګورئ په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونو او په نړیواله کچه د قدرتونو ترمنځ تربګني په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده. ځینې خلک وایي چې د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې د لویو هیوادونو د ګټو د تضاد مخه یې ونه نیوله، بلکې ستونزې هم نورې زیاتې کړې. افغانستان څنګه کولی شي په داسې یو سخت رقابتي چاپیریال کې د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي؟ د افغانستان دولت په دې باور لري چې افغانستان د سیمه ییزو او د افغانستان د نړیوالو متحدانو د همکارۍ یو محور اوسیږي. د افغانستان د بهرني سیاست هغه بنسټ پر همدې اصل استوار دی. د افغانستان دولت په دې عقیده لري چې په افغانستان کې زموږ د سیمه ییزو متحدینو او زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري د افغانستان د امنیت او ثبات سره کومک کوي او دا ثابته شوې ده. هغه څه چې موږ وینو هغه دا دي چې موږ هم د خپلو منطقي متحدانو څخه او هم د خپلو نړیوالو شریکانو څخه په دې برخه کې یو ښه نیت او همسویي وینو او دا زموږ قوت دی. موږ د دې برداشت سره موافق نه یو چې ګویا خدای مکه د افغانستان دولت په دې نه دی توانېدلی چې د اقتصاد محوره سیاست هغه اصل په دې څو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی عملي کړي. نو که په لنډه توګه د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ځواب راکړي، افغانستان د مسکو په وروستۍ غونډې کې یو کس د ګډون لپاره واستو او دا د روسي مقامات تازه ویلي چې د دې غونډې په بل پړاو کې به امریکایي استازي هم راوبولي. آیا افغانستان د مسکو په راتلونکي غونډې کې ګډون کوي؟ که ځواب مو ووینو په کومه کچه؟ د سولې لپاره د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د سولې ټولې هلې ځلې او نوښتونه د افغانستان د دولت په مشرۍ ترسره شي او هدف په افغانستان کې د واقعي سولې تامین وي هرکلی کوي. د دې مسلې په جزئیاتو به طبعا د دې سفر په جریان کې چې د ملي امنیت سلاکار یې هلته کوي بحث او خبرې وشي او د تصمیمونو تر نیولو وروسته به ستاسو سره شریک. ډېره زیاته مننه غورځنګ صاحب. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وان تواب غورځنګ. پر آنلاین د آشنا ټلویزیون لیدونکو، ستاسو په نظر روسیه په افغانستان کې د څه په لټه کې ده؟ آیا دغه هیواد کولی شي چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟ که په دې اړه نظر لرئ د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼې ولیکئ او موږ به د خپرونې په وروستیو کې له نورو سره شریک کړو. مننه.
راځو نړیوالو خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي 2014 تر بل هر وخت د سوریایي ماشومانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریې کې د نښتو په ترڅ کې پر ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې بریدونه کم شوي نه دي. د یونیسف د شمیرو له مخې لږ تر لږه 255 ماشومان ښوونځیو ته ورڅیرمه وژل شوي او تر 1.1 میلیون نور زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. د سوریې په شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په تړاو د یونیسف راپور په داسې حال کې خپریږي چې د جګړو امله 2.3 میلیون نور سوریایي ماشومان د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته پناه وړې ده. هاخوا د داعش ډلې پر خلاف د ټلوالې یو لوړپوړی چارواکی وایي چې داعش په عراق کې د دغه هیواد پر 80% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موسل کې روانو جګړو ته په اشارې ویلي چې داعش جنګیالي په دغه ښار کې محاصره شوي دي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ مکګرډ پرون په بغداد کې خبريالانو ته وویل چې داعش د محاصرې په حال کې دی. عراقي ځواکونو اوس له موصل نه د وتلو هره لاره پرې کړې ده. داعش اوس د محاصرې په حال کې دی، نو ژر ده چې د غډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري. خو باید وایم چې سخته جګړه لا پرمخ کې پرته ده او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي. هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د موصل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي وویل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل کیږي. مونږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیر او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تیرو 2 کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده، مونږ دې ته اړتیا لرو چې مونږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو. له دې نه مخکې ښاغلي مکګرډ د عراق د دفاع وزیر عرفان الحیلي سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د موصل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې. زموږ راتلونکې ډېره قوي ده چې اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکې اونۍ کې به په واشنگټن کې صدر اعظم العبادي ته هرکلی ووایي. د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنورۍ په میاشت کې یې د موصل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ. په سیمه کې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونې پر یو شمېر هندي پوستو ډزې کړي دي. د سیمې خلک وایي چې ډزې د یکشنبې له ورځې استوګنو کورونو ته ورڅیرمه پیل شوي دي. تر دې دمه د کوم کس د وژل کېدو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. د هند صدر اعظم د دفتر یو لوړپوړي مقام ویلي چې هیواد یې په سرحد کې د هر ډول ګواښ د مخنیوي وړتیا لري. په 2003 کال کې د اوربند له نافذ کېدو سره سره هندي او پاکستاني سرتیري وخت ناوخت پر یو بل ډزې کوي. تیر کال د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ په یو نښته کې سرتیرو او عامو خلکو ته د سر درانه زیانونه واوښتل. دهلي او اسلام آباد دواړه یو بل د پاروونکو اقداماتو په ترسره کولو تورنوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر روانې اونۍ کې جاپان، سویلي کوریا او چین ته د خپل سفر په درشل کې هڅه کوي چې د شمالي کوریا د پاروونکو اقداماتو پر وړاندې نوې حل لارې چارې ولټوي. ریکس ټیلرسن په داسې حال کې له دغو هیوادونو څخه لیدنه کوي چې سیمه له سیاسي کړکېچ سره مخامخ ده. په دې اړه نور معلومات له خپلې همکارې برېښنا عمر خیل څخه اخلم چې همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه راسره ده. برېښنا جانې سلامونه. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د خپلو توغندیو ازمایښت ته زور ورکړی، د ټیلرسن د سفر هدف څه دی؟ شکیب جان، ښې چارې تاسو ته او درنو لیدونکو ته څو مسلې دي چې آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریک ټیلرسن سفر ستونزمن کړی دی. اول دا چې په همدغه میاشت کې د مارچ په میاشت کې شمالي کوریا 4 بالستیک توغندي د جاپان سمندر ته وتوغول او همداسې د جنوبي کوریا جمهور رئیس د اداري فساد باندې محکمه شوه او د کار نه برطرفه شوله او په داسې یو مهم وخت کې چې امریکا غواړي د په جنوبي کوریا کې د میزایلو یا د توغندیو دفاعي سیستم نصب کړي، په جنوبي کوریا کې سیاسي ګډوډۍ رامنځته شوې دي او په همدغه دفاعي سیستم په مسلې باندې چین هم غبرګون ښودلی دی او ډېره غوسه یې پارولې ده او نیوکې یې کړې دي. راځئ چې نور جزئیات په راپور کې وګورو.
د جنوبي کوریا جمهور رئیسه په فساد محکومه شوه او واکونه او صلاحیتونه یې واخیستل شول. د چین سره هم د توغندیو د دفاعي سیستم په سر ستونزې پیدا شوې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لومړي سفر کې به د پیونګیانګ د اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ دغه کاري اجنډا په سر کې وي، ځکه چې شمالي کوریا د جاپان د شمال غربي ساحل په سمندر کې 4 بالستیک توغندي وشتلې دي. د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پراخېدل او د ازمویلو دوام ډېر د اندېښنې وړ دی او داسې یو مرحلې ته رسېدلی دی چې موږ باید بل بدیل ورته ولټوو. د هغه څه دي چې په دې سفر کې به په سیمه کې د خپلو متحدینو او شریکانو سره ورباندې خبرې وشي او هڅه به وکړو چې د شمالي کوریا سره د تماس نوې لارې پیدا کړو. په واشنگټن د شمالي کوریا د رژیم سره د مستقیمو خبرو لپاره تیار نه ښکاري. که د شمالي کوریا وروستیو کړنو ته وګورو، موږ په هغه مرحله کې نه یو چې د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. موږ د شمالي کوریا چلند په هیڅ ډول نه ستایو. متحده ایالات وایي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم د نصب پلان به عملي کړي. د امریکا دا کار د چین شدیده غوسه راپارولې او کلک انتقادونه یې کړي دي. زه فکر کوم چې چین باید په شمالي کوریا باندې په غوسه واوسي چې د توغندیو د دفاعي سیستم اړتیا یې رامنځته کړه. راځي چې اصلي ستونزې ته او د ستونزې جړ ته وګورو، نه د ستونزې ظاهر ته. شمالي کوریا ستونزه ده. په چین کې به د امریکا جګپوړی ډیپلوماټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د راغنده دوه اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو لپاره د چین د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ترامپ ټلیفوني خبرې تعقیب کړي او په ورته وخت کې به په دې فشار واچوي چې چین په سوداګریزو چارو کې عدالت مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټلرسن به د شنبه په ورځ د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ سره وګوري او امریکا ته دغه د سفر په اړه د تیاریو په اړه به ورسره خبرې وکړي چې ټاکل شوې ده د همدغه کال په آخر کې به امریکا ته راشي. امریکا د چین سره ښې اړیکې غواړي، خو وایي چې چین هم باید نړیوال قوانین مراعات کړي او دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ په ډګر کې یو ډول شرایط ومني. شکیب جانه، ډیره زیاته مننه. د امریکا غاک خبرياله برېښنا عمر خیل کور موادان په خیر اوسئ. مننه. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښي پر وخت کغواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د ښځو د ځواکمنتیا په اړه د ریپورتونو په لړ کې د کابل د ښځو په بڼ کې میرمنو په خپلو ګډو هڅو سره ځان ته د پرمختګ او باسیا کېدو لار پرانیستې ده. دوی په دغه بڼ کې سوداګري کوي. هڅه یې دا ده چې له دې لارې ټولنیز او سیاسي لحاظه ځان بسیا کړي. زما همکاره نوشابه اشنا د ښځو بڼ ته ورغلې وه او له یو شمېر ښځو سره یې د هغوی د کار او فعالیت په اړه خبرې کړې دي. صندوق ما زمونږ وجې صندوق زیات مرستو ته اړتیا لري. کومه پیسې چې لرو ناچیزې دي. موږ له خصوصي سکتور نه غواړو چې له دې صندوق سره مرسته وکړي. پر همدې حال د ښځو چارو وزارت له خصوصي بنسټونو څخه غوښتي چې په خپلو اړوندو ادارو کې جنډر مراعات کړي. او اوس هم زو د هغه ریپورت لیدو ته چې ما مخکې یادونه وکړه د ښځو له بڼ څخه په کابل کې. کال یوې خوا افغان ښځې د تاوتریخوالي د مختلفو پیښو سره مخ دي، له بلې خوا د پخوا په پرتله د دوی لپاره د پرمختګونو لپاره زمینې هم برابر شوې دي. باغ شراره په کابل کې هغه ځای دی چې ګڼ شمېر ښځې په مختلفو برخو کې پکې زده کړې کوي. دا هغه ځای د ټولې خويندې دلته په ډېر آرام حساب راځي. دلته د میلې لپاره، د څه اخیستلو لپاره، د تبادله افکارو لپاره. نو موږ بر علاوه د دې دلته مارکیټ لرو د ښځو لپاره چې خپل ښځې د سیالته دکانداري کوي، ښځې راځي د هغوی نه شی اخلي. نورې اموزي برخې هم لرو. د ګنډلو د روزنې برخې زده کوونکي خوشاله دي چې ګنډلو زده کولو وروسته به د لاس محصول بیرته همدلته وپلورل شي او کورنۍ اقتصاد به ښه شي. فایدهش همی است که ما یاد گرفتیم پس دوباره په دې باغ کې د ګنډلو د زده کړې ګټه دا ده چې کله مو ګنډل زده شي او څه شی وګنډو نو بیرته یې د همدې باغ په دکانونو کې خرڅو او اقتصادي ګټه ترلاسه کوو. نورزیا بیا د امنیت په برخه کې
د خپل خويندو همکار ده. د څلورم موضوع سرباز یم. 15 کال کې باغ زنانه کوم، تلاشي کوم. ټول ښځې چې دلته راشي کورس کې سوادآموزي دلته خیاطي ده، مسجد ده، هر شی چې شته دلته ښځه چې راشي زه تلاشي کوم. دلته یوازې ګندل نه بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو لپاره د ژبې زده کړو له طریقه د پرمختګ زمینه برابر شوې ده. زه دلته انټرچینج اول لیول درس وایم. په دې باغ کې موږ ډیر په آرامه زړه باندې په امنیت کې موږ دلته راځو او درس وایو. دلته ممنوعیت د موږ لپاره نشته او ټول نه خوشاله یو، موږ سره همکاري کوي او موږ دلته په آرامه زړه باندې درس وایو. د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د ګډو هڅو په نتیجه کې د تعلیم، سیاسي مشارکت او په اقتصادي سکتور کې د نقش ډیرېدو په هدف د ښځو او نجونو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی چې بیلګه دا ده. د معلولینو او کونډو ښځو مسؤل یم چې 9 کال کېږي چې د دوی په بخش کې کار کوم. د صنایع دستي، تولیدات او خیاطي ګندلو شیان دوی کار کوي چې په دې 9 کال 400 کسان خودکفا شوي دي چې په بیلابیل بخشو باندې دوی کار کوي. لکه چې تاسو ګوري دا صنایع دستي او دا شیان چې جوړوي دا کونډې ښځې دي او معلولینو زیاتره خلک خزینه کسان معلول دي چې په ډېر ظرافت باندې دوی کار کوي. افغانستان په جنوبي اسیا کې د هغو دوه هیوادونو په جمله کې دی چې د ملي عمل د برنامې لاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1925 لایحې د تطبیق لمخې باید ښځو ته د هیواد د مشرتابه او د سولې په بیا تامین کې د نقش لرلو او پرمختګونو زمينه برابر کړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بېساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. اوس به د نړۍ نورو په زړه پورې پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا دورانۍ غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي. امریکا د سنسنتي په ژوند کې د پړانګ له بچیانو نه یو استرالیایي سپی پالنه کوي. دا پړانګ بچی چې د فبرورۍ په 3 نیټه نړۍ ته راغلي دي ډیر ژر د خپل مور لخوا وشړل شول او بیا د مسؤلینو لخوا د لنډې مودې لپاره روزنه کېدل چې ډیر ژر د استرالیایي سپی ورسره مینه پیدا شو او په ډېرې مینې سره یې روزنه او پالنه کوي. د هغوی سره لوبې کوي او د هغې پر ملا باندې کته او پورته کیږي او یو ځای سره بیدې کیږي. ډیر ځله پړانګان کله چې بچی نړۍ ته راوړي نو خپل اولادونه له ځانه شړي او په یوازې توګه ژوند کوي. د سپی نه یوازې د پړانګ له بچیانو نه ساتنه کړي بلکې په دې ژوند کې د ډیرو حیواناتو له بچیانو سره هم مینه کړې ده. هند په سلهاو خلک د هندوانو په مذهبي جشن هولي کې ګډون کړي وو او د رنگونو په پاشولو سره یې له دې جشن لمانځنه وکړه. د هولي جشن یوه اونۍ دوام کوي او په مندرونو او یا هم د سړکونو په سر په سلهاو هندوان د دې ورځې لمانځنه کوي. نه یوازې د هند د هرې برخې نه په دې مذهبي جشن کې خلک ګډون کوي بلکې د نړۍ هندوان هم دې ځای ته راځي او په دې مذهبي جشن کې ګډون کوي. په دې جشن کې نه یوازې یو او بل په رنګونو باندې رنګوي بلکې یو او بل ته د ګلانو هارونه ور په غاړه کوي او د خوږو په خوړلو، د موسیقي او ګډاو په کولو، نوې جامو او د دعاو په ویلو سره د دې کلني جشن څخه لمانځل کیږي. روسیه د روسیې په سنت پیټرزبورګ کې د پيشوګانو نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون ته د نړۍ له هرې برخې نه کمیابه او قیمتي پيشوګانې راوړل شوې چې د هغوی په منځ کې داسې پيشو هم لیدل کېدله چې قیمت یې تر 24,000 امریکایي ډالرو پورې رسیده. د روسي محلي رسنۍ له قوله د هیواد یوه په 3 برخه وګړي په کورونو کې پیشو ساتي. نه یوازې دا چې هغوی ته خواړه برابروي بلکې روسي پیشوګانې د قانون له مخې باید پاسپورت ولري او د واکسینونو کارتونه یې هم پوره وي. په دې شرایطو سره هغوی کولی شي چې خپلې کورنۍ پیشوګانې له ځان سره په اورګاډو او ښاري ترانسپورت کې انتقال کړي. پاتې دې نه وي چې روسیه په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې ډېرې پیشوګانې او برېټانیا د
د ښځو سره د منډې وهلو په مسابقه کې یو جرمني جوړې لومړی مقام ترلاسه کړ. دا لوبه د برټانیې د دارکینګ په سیمه کې ترسره شوه او هر یو باید دې هڅه کوله چې سختې لارې چې د پیچومو سره مخامخ هم پای ته ورسوي او د لوبې ګټونکي اعلان شي. هغوی به په داسې حال کې 380 متره لاره وهله چې خپلې ښځې به یې په شا کړې وي او د بوسونه به د جوړو شویو موانعو په سر تېرېدل او بیا به د خلکو لخوا به پر هغوی باندې اوبه هم پاشېدلې. د دې لوبې شرط دا و چې باید د هغوی ښځې له 50 کیلوګرامو نه ډېر وزن ونه لري او په پای کې هغوی ته 1000 انګلیسي پاونډه هم انعام ورکړل. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. له ژمنې سره سم اوس هم ستاسو وار دی. پوښتنه مو کړې وه چې ستاسو په نظر روسیه په افغانستان کې د څه په لټه کې ده؟ آیا دغه هیواد کولی شي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي؟ ستاسو پر نظریاتو زما همکار داود صدیقي کتنه کړې او دلته په سټوډیو کې راسره ده. داود جانه دوستانو څه لیکلي؟ شکیب جان سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. نن هم زموږ ډېر لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې له ټولو مننه کوو. سید رحمان ځلان لیکلي روسیه هیڅکله هم نشي کولی چې دغې خاورې ته سوله راولي او سوله راوستل د افغانانو په لاس کې ده او دوی باید یو لاس او یو موټی شي. رومان سهیل لیکلی دی روسیه به هیڅکله د رښتینې سولې د راوستلو هڅه ونه کړي. د دوی کوشش دا دی چې امریکا په افغانستان کې ماتې ومني او خپل مقصد ته ونه رسیږي. ساحل افغان بیا لیکلی یوازې افغانان کولی شي چې خپلو کې سره یو شي، خپلې تربګنۍ یوې خواته کړي او په اخلاص سره د سولې لپاره کار وکړي. نور هیوادونه یوازې د خپلو شومو اهدافو په لټه کې دي. یادونه وړه چې په دې اړه نور لیدونکو هم خپل نظریات شریک کړي چې تاسو کولی شئ د امریکا غږ د فیسبوک پر پاڼه یې وګورئ. شکیب جان ډیره زیاته مننه. په دې اړه مو نظریات واورېدل. د دې سربیره دوستانو په نورو کومو کورونیو مسایلو تبصرې کړي دي؟ بله، نن په کابل کې د دغه ځانمرګي برید په اړه خلکو غبرګون ښودلی، همدارنګه د عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د امریکا غږ په فیسبوک پاڼو ډېر تاوده بحثونه همدا اوس روان دي او زه لیدونکي رابولم چې د موږ د فیسبوک پاڼو ته ورسئ او په دې بحثونو کې ګډون وکړئ او د خلکو نظریات په دې اړه وګورئ. مننه صدیقي صاحب. کور مو ودان، بخیر اوسئ. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مران آغاز می‌کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا آشنای شما. د کابل د چاودنې په اړه تازه جزئیات. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په تایمني سیمه کې چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې چاودنې له امله د یوې ښځې په ګډون 8 تنه یوه ښځه وژل شوې او 8 تنه مړه شوي دي. تازه چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پر سردار محمد داود خان روغتون ډلهییز برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. تر دې دمه د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. نو د نن لپاره مو خبرونه همدومره وو. تر دې دمه مو له ملتیا منندوی یم. تر بیا. Voice of America today, it's a window in which we have to see delivering the messages
for contacting the people wherever they are. And Albanian people, as people of a small country, need to have such and deserve to have such information from the United States and from all